سپینه ماڼۍ د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو هیڅ پلان نه لرو. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلاس چینل ته بخیر راغلی. د امریکا حکومت وایي اوس داسې هیڅ پلان نشته چې د افغانستان 10 میلیارده ډالر کنګل شوې شتمنۍ دې پرېښودل شي. سپینې ماڼۍ په دې اړه 3 مهم دلایل مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د دوشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه مطبوعاتو ته وویل څو خبرې دي چې دا شتمنۍ کنګل شوې پاتې ده. د ویاندې په دې پیچلې موضوع ده او د امریکا حکومت په ډیر دقت سره په دې اړه د متحدینو او شریکانو په همکارۍ ارزونې کوي. جنسا کې په وینا لومړی او تر ټولو مهم دا دی چې د دې شتمنۍ سپارل د سپټمبر د 11مې تروریستي حملو د قربانیانو د دعوې پورې تړلي چې د طالبانو پر ضد روانه ده. هغه وایي چې دا قضایي دعوه له پامه نشي غورځېدلی او د دې سبب شوی چې د هر ډول شتمنۍ چلش باید په موقت ډول کنګل شي چې شاید دا کار تر پایه یا تر هغه زیاتې مودې پورې وغځېږي. جنسا کې ویل دویم دلیل دا دی چې غوره روان دی. دا شتمنۍ که سپارل کیږي په څه ډول مستقیما د افغانستان ولس ته یې ګټه ورسیږي او څنګه یقیني شي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي. او دریم دلیل د هغه په خبره دا دی چې طالبان د یوې تروریستي ډلې په نوم ثبت دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې وویل پر طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا بندیزونه لګېدلي او د یوې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په نوم ثبت شوي دي.